په افغانستان کې دلته یو قانون اساسي دی او دا قانون اساسي د یو مملکت خطوط اساسي جوړوي. په قانون اساسي کې انتخابات د افغانستان د خلکو یو مسلم حق ده، ولیکن په یو شپېتمه ماده د قانون اساسي کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې انتخابات باید سري، آزاد، شفاف او د انتخاباتو لپاره زمینه سازي شوې وي. یو طرف ته موږ قانون اساسي ته وګورو، انتخاباتو ته حق ورکړی، بل طرف ته که موږ وګورو واقعا زه ستاسو د خبرو سره موافق یم چې د فراه څخه رانیولې تر نورستانه پورې د افغانستان په 19 ولایتونو کې بې ثباتي وجود لري او حتی یو تعداد ولسوالي او ساحې مستقیما د طالبانو تحت تاثیر لاندې دي او یو تعداد غیر مستقیما دي. موږ په وار باندې دا خبره کړې ده او بیا یې کوو چې په افغانستان کې اوسني انتخابات د افغانستان د ثبات باعث نشي ګرځېدلی او هغه پیسې چې 280 میلیونه ډالر دي د نړیوالې ټولنې لخوا څخه د افغانستان د انتخاباتو لپاره ورکړل شوي دي او په ګډاګري باندې راټولې شوي دي. زه فکر کوم دا به ډېرې بې ځایه مصرف شي او که هر څوک د نظام په راس کې راشي هغه نشي کولی چې د افغانستان د اوسني بحراني حالت ته نجات ورکړي. ولیکن موږ په خپله طرحه کې شینواري صاحب ویلي دي چې د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوغوښتلی شي، ځکه موږ په تاریخ کې ډېر روښانه بابونه لرو چې په افغانستان کې په تېرو وختونو کې زموږ پخوا قدیمي تاریخ کې د میرویس بابا او د احمدشاه بابا څخه رانیولې چې داسې ستونزې په مملکت کې پیدا شوي دي. زموږ دودیزې جرګې د دې جوګه ګرځېدلې دي چې افغانان سره راجرګه شوي کېناستلي دي او د افغانستان د ستونزو لپاره خپله د حل لارې پیدا کړې. ډاکټر صاحب پنجشنبې په ورځ ښه صاحب مهرباني کوئ مهرباني. د پنجشنبې په ورځ باندې د افغانستان د سولې د ملي جرګې یوه ډېره پرتمینه غونډه وه چې تقریبا 2000 شاوخوا علما کرامو قومي مشرانو ورکې شرکت کړی و او په کابل کې د ملګرو ملتونو مشر قائدي په دې کې وینا درلودله او دوی ډېره ورته خبره وکړه چې زما لپاره ډېر یو خاص یو قلبي قوت و چې ویلي چې quiet sound of dialogue needed for peace دوی عنوان دوی ویلي چې د توپونو او ټانکونو دغه وحشتناکه اوازونه چې په افغانستان کې اوس روان دي دا اصول او ثبات نشي راوستی. یوازینۍ لار چې د هغه مذاکرات دي چې مذاکرات باید صورت ونیسي. موږ په دې عقیده باندې یو چې باید په عاجل ډول باندې جنګ بند شي، د مذاکراتو دروازې خلاصې شي او په یو بېطرفه هېواد کې زمینه مساعده شي د ملګرو ملتونو په تضمین او د اسلامي کنفرانس په ملګرتوب باندې. را به شو ډاکټر صاحب دې ته چې ډېر لنډ که داسې راته ووایي چې ستاسو دغه جرګه چې کومه ده دا حتما یو مرکزي شورا لري او یو جوړښت لري. دغه جوړښت باندې که تاسو لږ رڼا واچوئ چې دا خلک پوه شي ښه به وي. د افغانستان د سولې ملي جرګه تقریبا د 2 کالونو را په دې خوا عملا په افغانستان کې کار کوي. البته تېر کال دسمبر په 9مه د افغانستان په مرکز کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د یوې ډېرې پرتمینې او درنې غونډې په لرلو سره رسما افتتاح شوه چې تقریبا 3000 کسانو د افغانستان د ګروپ نه ورته شرکت کړی او جرګې خپل موجودیت اعلان کړ او غږ یې وکړ په ټولو خواو باندې چې جنګ د حل لاره نه ده او په افغانستان کې یوازینۍ لاره چې ده لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه سوله ده او سوله په افغانستان کې ثبات راوړلی. د دې نه وروسته د افغانستان د سولې ملي جرګه په مختلفو ولایتونو کې لکه لویې پکتیا کې، مزار شریف کې، هرات کې او په ننګرهار کې په داسې ولایتونو کې غټې غونډې جوړې کړلې، په مرکز کې جوړې کړې، کنفرانسونه یې جوړ کړل چې لله الحمد د دې کنفرانسونو تاثیرات ډېر مثبت و د افغانستان په خلکو باندې او خاصتا د افغانستان په دولت باندې او د دولت په څنګ کې په نړیواله ټولنه باندې. ډاکټر صاحب ملي جرګه اوس توانېدلې ده چې د افغانستان د سرحدونو څخه دوی خپل غږ خارج ته رسولی. موږ د ملل متحد سره په تماس کې یو، هغوی ته موږ طرحه وړاندې کړې او په عین زمان کې په داخلي تشکیل کې موږ خپله د بنسټ ایښودونکو شورا لرو چې 15 کسان دي په دې کې
د هر هفته یوه غونډه لرو او د دې نه علاوه نور موږ لویې غونډې لرو چې په دې کې موږ په افغانستان کې هغه سیاستپوهان، روشنفکران، قومي او ملي شخصیتونه، علما کرام، خوند یادونه راغواړو. د هغوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړوند باندې په ګډه باندې فکر کوو او هغه تصامیم چې هغه د ملت په ګټه باندې وي هغه په عمل. ډاکټر صاحب وبخښه یو 2 دقیقې موږ سره ته لاین کې اوسه، زه یو کاغذ کې یو 2-3 کرښې دي دا وایم، نو بیا موږ او تاسو خپلې خبرې جاري ساتو. تاسو لاین کې را سره اوسئ ښه.